علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان قمیصه من رأسه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې زنا کوي بدکاری کوي او شرب الخمر یا شراب سکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نزع الله منه الایمان اللہ تبارک وتعالی د دې انسان نه ایمان وباسي ایمان تینا وباسي ځکه بل حدیث کې راځي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن زناکار سړی چې په کم ټیم کې زنا کوي د مؤمن نه وي. حدیث مبارک کې راځي کم سړی چې زنا کوي یا شراب څکي ينزع الله منه الایمان الله تبارک وتعالی د دنه ایمان لري دا ایمان د په سر باندې د چترۍ پشان د وریس پشان ولاړ وي په کم ټیم کې چې د په دې بدکارۍ کې مصروف دی په کم ټیم کې چې د په شراب اسکلو کې مصروف دی ایمان د په سر باندې ولاړ دی ایمان تینا الله وباسي څنګه ایمان تینا لرکېږي کما یخلع الانسان قمیصه من رأسه لکه سړی چې کمیس د خپل سر نه وباسي او خوی ورته وکړي دکه شان الله د دنه دا ایمان تینا لري یعنی په حالت د زنا کې په حالت د شراب سکلو کې په انسان کې ایمان نه پاتې کېږي دا تینا لر کېږي الله دې نه کې الله دې نه کې کو د یو انسان په دغه ټیم کې مرګ واقع شو دی په بدکارۍ کې مبتلا او دی د شرابو په نشه کې مبتلا او ایمان تینا روح تینا لاړو هسې د ده به څه حال وي بیا د ده به څه حالت وي چې په داسې ټیم کې د ده نه ایمان دا روح وځي دا دومره لویه ګناه د زنا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې د آخري دا شپه نیمې له ورسي نو فینادي مناد یو اواز کوونکی اواز وکړي هل من داع فیستجاب له څوک دعا غوښتونکی شته دی چې د هغه دعا قبوله شي هل من سائل فیعطى یو سوال کوونکی شته دی چې هغه ته د هغه سوال ورکړی شي هل من مکروب فیفرج عنه څوک غمزده شته غمزپلی شته دی چې زما نه سوال وکړي او زه ترېنه غم لرې کړم د شپې په دې اخره حصه کې د الله نه دعاګانې غوښتل فکار وي الله یې قبلي ها نو حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان د الله نه سوال کوي الله ورله دغه سوال ورکوي خو دوه تنه داسې دي چې هغه په دغې تهجدو په ټایم کې که دعاګانې غواړي الله یې نه قبلوي یو فاغی کې الا زانیه تسعى بفرجها او عشاره یو هغه انسان چې هغه زنا کوي دیکھو د تهجد په ټیم کې الله تعالی دې سوالونه کوي الله د سوال نه قبلوي. دویم د خلکو نه چې ظلمن ټکسونه اصولوي ظلمن ټکسونه د خلکو نه اصولوي د دې دوو تنو الله تبارک وتعالی دعا نه قبلوي د دوی دعا نه قبلېږي نو دا زنا دومره لوی ګناه دی لوی ګناه کم انسان چې په دې کې مبتلا شو ما درته ویل چې په دغه ټایم کې په ده کې ایمان نه پاتې کېږي نو د دې زنا نه به انسان بچ کېږي څنګه د دې بدنظرۍ نه د بدکارۍ نه به بچ کېږي انسان څنګه نو دی علاج هم حدیث مبارک کی ذکر شوی دی کنه انسان به د بدکارۍ نه څنګه بچ کېږي انسان به د بدنظرۍ نه څنګه بچ کېږي د دې دوه علاج دي یو دی خوف الهی خوف الهی د الله تبارک وتعالی نه یره د الله تبارک وتعالی نه علماء لیکلي دي یو بني اسرائیل کې یو زنانه وه په هغې باندې د تره زوی مینو او د هغې نه به یې هر ټیم د بدکارۍ مطالبه کوله خو هغې به ورته انکار کو
دغې ښځې خاوند مړ شو، واړه واړه بچي پاتې شو. غریبۍ راواغسته، ډېره سخته غریبي پرې راله. دی وی نور خو څوک نشته دی، خو بس د تره زوی مې دی، هغه له به لاړ شم، به راله پیسې راکړي. دښکې تره زوی له لاړه وي، بچي راته وږي دي، ما له پیسې راکړه، تعاون را سره وکړه، امداد را سره وکړه. هغه ورته وویل وي تعاون او امداد در سره کوم، خو زما هغه شرط په پوره کوي. څومره پیسې غواړې در کوم درله، خو زما هغه شرط په پوره کوي د بدکارۍ. دا مجبوره وه، بچي ورته نارو وږي وو، دي ورته وي ټیک ته صحیح ده. دا تره زوی په باغ کې و، دا پسې باغ ته تلې وه. وایي موږ څوک ونینې، څوک را نه شي دې باغ ته، دې ښځې ورته وي. ده ورته وایي موږ څوک نه شي دی. زه ټیک ده. دې لاړو، ټولې دروازې د باغ بندې کړې، ګیر چاپېره چې کومې دروازې وي هغه یې بندې کړې، هغه یې بندې کړې. او راغی دې لره، وایي موږ اوس هېڅوک نه شي لیدلی، خوشې باغ دی، زه یمه پکې او ته یې پکې، موږ څوک نه شي لیدلی. دې ورته ووایي ټولې دروازې دې نه دي بندې کړي، موږ څوک کینې، تا ټولې دروازې بندې نه کړي. هغوی ما بندې کړي ټولې دروازې، موږ هېڅوک نه یینې. وایي نه، د اسمان دروازه دې نه ده بنده کړې، موږ خو الله تبارک وتعالی یینې. دغه دروازه بنده که، ما د الله د سترګو نه فنا که چې ستا سره بدکاري وکړم. د تره زوی پوه شو چې د الله نه به څنګه پټېږو، د مخلوق نه خو پټ شو، خو د الله تبارک وتعالی نه به څنګه پټېږو. هغې ورته ویل هو دا پیسې واخله، په خپلو بچو دې ولګوه، زما نوره توبه ده. نو خوف الهي د الله نه یره دا هر ټیم په ذهن کې ساتل پکار دی. یو انسان بدکاري کوي، د مخلوق نه پټ شو، دا دې سوچ وکړي په ذهن کې چې د مخلوق نه پټ شوم، خو خالق مې اینې. خلق مې نه اینې، خو خالق مې اینې. او دا به څومره بدبخته، بدعمله، بې حیا انسان وي چې د انسانانو نه شرم کوي، خو د الله نه شرم نه کوي. انسانانو پټېږي، خو د الله نه نه پټېږي. نو یو خوف الهي د الله تبارک وتعالی نه یره. دویم چې دی هغه کو هرې زنانه سره بدکاري کوي، نو هغې ته دې په یو نظر سره دی وګوري. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي مونږ ناستو، داسې مجمع لګېدلې وه، صحابه کرام ټول ناستو. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو په منځ کې ناست دی، یو نوجوان هلک راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل، وایي د الله پاکه پیغمبره ما ته به د زنا اجازت میلو شي؟ ما له د زنا اجازت راکړه چې زه بدکاري کوم. چې هغه دا خبره وکړه، صحابو یو بل ته وکتل. یو صحابي پاڅېدو، وایي دا څه بکواس کوي، دا ته کومه خبره کوي د الله د پیغمبر په مخ کې باندې؟ خو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، ای څه مه وایې راته، پرېږدوه چې دی کښېني. صحابه وایستو، بار ته ایستو، نبي علیه السلام یې څه مه وایې ورته، پرېږدوئ. دا د نبي علیه السلام ګوره هغه اخلاق دي که نه، زموږ په شان سړی وی چې وباسئ دی د مجلس نه، دا کم مجلس دی، دا دې پکې کمې خبرې کوي. نبي علیه السلام وایي پرېږدوئ، دی کښېنوئ. هغه کښېناستو. نبي علیه السلام وفرمایل ما ته یې رانږدې کړئ، زما سره جوخ کېنوئ. دغه نوجوان راغی او د نبي علیه السلام سره جوخ کېناستو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، ځوانه یو څو تپوسونه درنه کوم، د هغې جوابونه صرف راکړه. ټیک شو د الله پاکه پیغمبره. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، وایي دا زنا ته د خپلې مور دپاره خوښوي چې د هغې سره دې څوک داسې کار وکړي؟ هغه وایي د الله پاکه پیغمبره ستا نه قربان شم، دا زه څنګه برداشت کولی شم؟ زه د خپلې مور دپاره دا عمل خوښولی شم؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، ته چې د چا دپاره اجازت غواړې چې ما له د زنا اجازت راکړه، دغه به هم د چا مور. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا وفرمایل، وایي د خپلې لور سره زنا کول خوښول غواړي چې د هغې سره څوک داسې بدعملي وکړي؟ د الله پیغمبره دا نشم برداشت کولی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دغه بم د چالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی د خپل خور سره بدکاری برداشت کولی شي چې هغې سره څوک بدکاري وکړي یا ورته څوک په غلطو سترګو وګوري د الله پیغمبر دا نشم برداشت کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا بم د چا خوري ترور یې ورته یاده کړه ترور سره دا کار برداشت کولی شي نشم برداشت کولی دا بم د چا ترور صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه فرمایي د الله پیغمبر ما ته دعا وکړه چې الله مې د دې عمل نه صبر کړي دعا راته وکړه د الله پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته رانږدې کړو په سر باندې ورله لاس کېښود او نبی علیہ السلام یو دعا وغوښته وی اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه الله د ده ګناهونه معاف کړه الله د ده زړه پاک کړه الله د ده د شرمګاه حفاظت وکړه دا درې دعاګانې نبی علیہ السلام وکړه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه الله گناہ ورله معاف کا الله زړه ورله پاک کا الله شرمګاه ورله محفوظ وساته دې حدیث راوی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی قسم په الله چې دا صحابي ما په خپل سترګو لیدلی دی چې د بدعملۍ په لار هم بیا چېرته دی نه دی تېر شوی داسې الله تبارک وتعالی پاک داسې الله تبارک وتعالی پاک ګوره دې حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام علاج ښودو چې د بدعملۍ نه به څنګه صبرېږي نو ما درته وی یو خوف الهي د الله یره په زړه کې پیدا کړه دویم دا خبره کو ته وی زنانه ته په غلطو سترګو ګوري نو دا سوچ پیدا کړه چې دا د چا مور ده زما مور شته دا د چا لور ده زما لور شته دا د چا ښځه ده زما ښځه شته دا د چا ترور ده زما ترور شته نو چې یو سړی دا نشي برداشت کولی چې زما خور ته زما لور ته زما مور ته زما ښځې ته څوک په بدو سترګو وګوري نو دا هم د چا داسې ده هغې ته ولې ګوري نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج راولېږو علاج دا دوه خبرې چې انسان سره په ذهن کې چېرته به هم دی چاته په غلطو سترګو ونه ګوري یو د الله نه یره دویم دا خبره په ذهن کې واچي چې څنګه زه خفه کېږم داسې د دې هم څوک شته هغه هم خفه کېږي دا دوه خبرې نو چېرته به د دې انسان نه